هیواد برېښنا انرژي سکتور کې د پام وړ پرمختګونه راتلونکي 2 کاله کې ګڼې هیلې په واقعیت بدلیږي. د افغانستان برېښنا شرکت په نوښت د پانګونې جذب او برېښنا سکتور ملاتړ کنفرانس کې د 607.5 میګاواټه برېښنا تولید تړونونه او پر دې سربیره د 8800 میګاواټه برېښنا تولید هوکړه لیکونه لاسلیک شول. په ټوله کې دا چاره په کور دننه د برېښنا انرژي د اړتیاوو پوره کولو په برخه کې بېساري وده او عملي ګامونه بلل کیږي. 11 قراردادونه لاسلیک شول چې په دغه 11 قراردادونو کې چې تقریبا ارزښت 10 میلیارډ افغانۍ کیږي او د 612 میګاواټه برېښنا په ظرفیت سره به عملا چارې شروع کیږي چې د غازي سولر او د دې ترڅنګ د ډبرو د سکرو څخه د انرژي لاسته راوړل یا د برېښنا لاسته راوړلو پروژې وي. او موږ او تاسې 6 لویې تفاهمنامې لاسلیک کړې چې دغه تفاهمنامې تقریبا 8800 میګاواټه ظرفیت لري او په نږدې راتلونکي کلونو کې به دا تکمیلیږي. دا تړونونه له ګڼو لورو څخه ګټمن دي. تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د دې پروژو د یوې لویې برخې په بشپړېدو سره برېښنا انرژي سکتور کې د پام وړ مثبت بدلونونه راشي. په ټوله کې له کورنیو سرچینو څخه د برېښنا انرژي تولید هڅې به په کور دننه د ځان بسیاینې ترڅنګ پر ګاونډیو هیوادونو تکیه راکمه کړي او همداراز نوي تړونونه به مرسته وکړي چې صنعتي او تولیدي سکتور لپاره به سندویه برېښنا ورسوي او دا چاره به اقتصادي غوړېدنې او ودې ته ښه زمینه برابره کړي. انشاءالله امید داسې دی چې دغه کم مشکلات او کمبودي د انرژي چې موږ لرو دا به په نږدې راتلونکي 2 کالو کې انشاءالله چې موږ هغه اندازه چې زموږ ضرورت دی ورته په کابل او په نږدې ولایتونو کې تر یو حده پورې به موږ ته اکتفا وکړي. د دې پروژو چارو بشپړوی به د وګړو ژوند شرایطو کې له ښه والي سره مستقیمه اړیکه ولري. د برېښنا انرژي ثبات به نه یوازې د وزګارتیا کچه راکمه کړي بلکې ګڼو اقتصادي ستونزو حل ته به هم لاره هواره کړي. د افغانستان برېښنا شرکت په خپل دې باور چې برېښنا انرژي د راتلونکي ځان بسیاینې اقتصادي ودې او خپلواکۍ لپاره اساسي توک د مخ پر وړاندې ګامونه ږدي.